السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د ډېر زیات تر ملګرو دا مسلې چې بلغم انخدي نو هغه دا قسم اوازونه کوي. دا زموږ په دې کمیونټي کې دا مسله ډېره زیاته ده. پښتنو کې صحیح شو خلک چې جومات ته لاړ شي یا بهر په حجره کې ناستي نو دا مسلې ډېرې زیاتې دي. نو د دې لپاره چې دی نو ACC لونګ ورته موږ وایو صحیح شو. دا ګولې میلاویږي صحیح شو. دا تاسو راغستی شئ. په پاکستان کې هم ښه په اسانه میلاویږي او په سعودي عرب کې هم شته صحیح شو. په ګلف کنټریز کې هم شته. زه به یې فارموله منشن کوم. دې فارموله چې ده اسیټایل سیسټین یا ان اسیټایل سیسټین ورته موږ وایو صحیح شو. دا افرویسنټ ګرینیوز دا ګولې راځي. افرویسنټ هغې ته وایي چې په اوبو کې خلک حل کوي او اوس کې د دې سایز چې دی لږ غټ وي. نو دا چې څنګه موږ حل کړو کاربن ډای اکساید دې خارج شي نو بیا تاسو څکلی شئ. 2 ټایمه دا استعمال کوئ او بل دا خبره ده 15 ورځو لپاره یا د 2 ورځو لپاره استعمالولی شئ. بل دا خبره چې دا په COPD کې کار کوي کم سطح چې موږ کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز وایو یا چې دی نو آستما کې هم کار کوي. د چا بلغم چې نښتي د دې کار داسې دی چې بلغم ماتی صحیح شو او بهر ته راوباسي. پخواني بلغم په پیپړو کې صحیح شو نو هغه هم ختمی صحیح ده. بل دا خبره چې دا برونکای چې ده دا صفا کوي صحیح ده. نو دې ډېر زیات مطلب دا چې دغه استعمال کوي په دغه طریقه باندې 2 ټایمه صحیح ده. بل دا خبره 15 9 ورځو پورې څنګه چې ما وي دا تاسو استعمال کوئ انشاءالله فایده به درکړي. خو دې سایډ افیکټ کیدای شي رنی نوز پوزه ډېره زیاته راماتېدی شي یا چې د خارښ لګولی شي یا چې د الټې ډېرې زیاتې یا ډایریا دستونه کاز کولی شي. خو فرض که معمولي نو خیر دی تاسو استعمالولی شئ. بیا هم خو فرض که دا ډېر زیات نو دا تاسو بیا سټاپ کوئ صحیح شو. بیا مه استعمالوئ. بل دا خبره چې د اصل کې ان اسیټایل سیسټین چې دی کو فرض که موږ پیناډول زیاتې کو 10 ګرامه پورې وخورو د ورځې صحیح شو. ورځ او شپه کې 24 ګنټو کې نو دا د هغې انټیډاټ دی. مطلب دا چې د هغې چې کم پوایزنینګ وي د هغې چې کم زهر وي صحیح شو نو هغه ختموي. خو اصل کې د دې لپاره هم کار کوي. نور هم په دنیا شي او کنډیشنز کې استعمالیدی شي. نو دا تاسو راواخلئ انشاءالله فایده به درکړي صحیح شو. خاص کر دا ما چې تاسو ته وویل د اخراج کې چې چا نښتی یا بلغم یې ډېر زیات د هغې د وجې چې دی نو دا ساه اخیستل ورته ګران شي صحیح ده. نو دا تاسو استعمال کړئ انشاءالله فایده به درکړي. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.